با نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، ایمن حبیبی هستم. با یکی دیگر از برنامه‌های واکنش در خدمت شما قرار دارم. عزیز بیننده برنامه، در برنامه کنونی باز هم فعالیت‌های مستند پلیس ملی کشور را از ولایات مختلف کشور برای شما تحلیل دیده‌ایم. تشدید جنگ و خشونت مردم افغانستان را نسبت به آینده بی‌باور می‌سازد. حملات مسلحانه، انفجارها، قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار افراد ملکی همه مواردند که اگر آتش بس سراسری برقرار نشود و گفتگوهای بین الافغانی آغاز نگردد، ممکن تلاش‌های بیش از یک سال کشورهای تسهیل کننده صلح به هدر برود. شمار از آگاهان امور به این باورند که باید به گفتگوهای صلح سرعت عمل داده شود و دیگر به این کشت و خون در کشور نقطه پایان داده شود. با آنکه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همه روزه در تامین امنیت سعی و تلاش به خرج می‌دهند تا مردم در یک فضای صلح و آمیز زندگیشان را به پیش ببرند و در این راستا دستاوردهای نیز دارند، ولی با آن هم می‌بینیم که قتل‌های زنجیره‌ای، موارد جنایی و حملات تروریستی در کشور همچنان ادامه دارد. بیننده های عزیز، یکی از دستاوردهای نیروهای پلیس گرفتاری دو داعشی در ولایت کنر و همچنان خنثی‌سازی یک القماین در ولسوالی ارغستان ولایت کنر است که در این برنامه جا داده ایم. این دو قضیه را همکارانم همایون حبیبی و حامد پیکار با پلیس یکجا تعقیب نمودند که با هم می‌بینیم. This is 119 Police Emergency Service از Call کدام Center. ولسوالی؟ قریه؟ یا سالونون نزد پلیسش میرده. نوم دی؟ مرکز اطلاعاتی 119 پلیس وزارت امور داخله ارتباط دهنده شهروندان کشور با نهادهای امنیتی. تماس از بهر جلوگیری یک اقدام شورشیان مسلح در مربوطات ولسوالی ارغستان از طریق مرکز اطلاعاتی 119 و فرماندهی پلیس امن عامه میوند در ولایت قندهار شریک ساخته می شود. کروکی ساحه روی نقشه مشخص می شود تا مأموریت بعد درستی انجام شود. این نظامیان نیروهای قطعه امن عامه در ولایت قندهار هستند که همواره برای تامین امنیت و مبارزه با شورشگری در این بخش افغانستان فعالیت دارند و اکنون نیز بر اساس اطلاعات کشفی آمادگی یک عملیات را گرفتند. آرام سعی تیار سعی ساتنمنای عزیز و ساتنمنای شجاع و قهرمان، امروز پلانی که بر ما و شما سپرده شده بسیار عاجل است و نمو را میریم راه اندازی میکنیم، دوباره زود برمیگردیم. گوش بی هرچند اجرای مأموریت‌های نظامی در مناطق ناامن کار ساده‌ای نیست و لشکریان هم می‌دانند با تهدیدهای امنیتی زیاد مواجه‌اند، در کنار این همه با علاقمندی زیاد بر پیکار در برابر تحرکات دشمن سینه سپر کردند. مسیرمان ولسوالی ارغستان، یکی از بخش‌های ناامن در قندهار. بر اساس اطلاعات کشفی می‌دانند که در مسیر اصلی دشمن در کمین است و مسیرشان را تغییر می‌دهند. مطابق کوردینات داده شده 1:05 دقیقه پس از چاشت بر روستای در مربوطات ولسوالی ارغستان می‌رسیم. سپاهیان همه بخشای این محل را زیر پوشش امنیتی قرار می دهند. ماین درست در این جاده فرعی در مسیر اکمالات پاسگاه های نیروهای امنیتی از سوی شورشیان کارگزاری شده. پیغام خنجر پیغام سایه شمال شرق که بر ما سپردین تحت پوشش ما قرار دارند. درست منطقه تگرفتم جواب میشه. مأمور تیم ماین روبی خودش را برای مقابله با این قاتل پنهانی آماده می سازد. این لباس زیرهی شاید بتواند در صورت وقوع انفجار این مرد را از مرگ نجات دهد. گام هایی که شاید برگشت نداشته باشد، اما برای نجات جان هم نوعانش با مرگ دست و پنجه نرم می کند. ما درست اینجا کنار جاده عمومی جاسازی شده و حالا ماموران تیم انجینری تلاش می‌ورزند تا این ماین را خنثی سازند.
ډېر د خوشحالۍ احساس کوو په کم وخت کې چې میندې په خنثی کړو د عامو خلکو ژوند وژغورو نو موږ ته ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځان ډېر خوشحاله راته معلومېږي چې د عامو خلکو د وطنوالو خدمت کوو په جای ویاړو. به گفته مأمور تیم ماین روبی، دهشت افکنان در این ماین خود ساخت از مواد قوی و خطرناک برای کشتار مردم استفاده کردند. دغه لار باندې نظامي موټران چې ډېر دي چې د یوه پوستې سره بلې پوستې شان سره انتقالوي نو دا دې د ځای پر ځای کړي وو. سه دو یک. این صدای مهیب توهم با دود و خاک و بوی بارود شاید شمار زیادی را به خاک و خون میکشاند. طبق هدایت قماندان صاحب کنده که برش راپور کشفی و سایه راپور داده بود برشان، بر ما پلان داده شد که در سرک ولسوالی ارغستان ولایت قندهار سرک فرعی یک مین جابجایی شده. آمدیم موفقانه اون مین خنثی ساختیم. دوم سارن محمد ایمل جیلانی پس از یک دوره آموزشی در اکادمی پلیس و دریافت مدرک از این نهاد علمی نظامی در سال 1392 خورشیدی در چوکات وزارت امور داخله کشور مأموریت‌های دشوار نظامی در ولایت‌های میدان وردک، هرات، کابل، فرا، هلمند و پکتیا انجام داده است. او بنابر شایستگی چندین بار مورد تقدیر قرار گرفته و آخرین مأموریت نظامیش قماندانی تولی در نیروهای امن عامه میوند در ولایت قندهار می باشد. قندهار په کندوز کې بغلان کار زید ما وطن دی نو زه وظیفه کوم د خپل د وینې تویولو په هر ځای کې موږ خپل وظیفه ترلاسه کوو. چارواکي راله د امن په ټاک کې موږ د دې سره ډېر خوشحاله یو. ځواني یې منو چې دلته کوچنیان به ګرځېدله موټران پر کلله دوی راله د امن په ټاک کې موږ ځواني منو. ما رالم کور ته خو زه خدای جین بچ کړم د دې څه دا په عمومي لار کې وو دا خبر سوي وو عسکر ملي پلوس خبر سوي وو راله دلته که راله دا خنثی کوي که دغه نه وای خامخا راوتي موټر هم پکې کلیک واچانه. سړک د ارغستان د ولسوالۍ سړک چې دی دا دغسې امتداد لري تر معروفه پورې او تر سرحد د پاکستانه پورې. دلته دښمن اکثرا وخت غواړي چې په لارو کې ماینونه کښېږدي او دلته کمینونه ونیسي او خلک د موټرو څخه ښکته کړي او خلک ازار او اذیت کړي. بنان هغه راپورونه چې موږ لرو د کشفي او د امنیتي ادارو څخه چې په لاس راوړو زموږ سره اکثرا د کلي خلک د وطن خلک ډېر راسره همکاره دي چې زموږ وضعیت هلته د خلکو سره ښه برخورد دی حتی باندې امنیت احساسوي. نو بنان هغه زموږ دلیر منصوبین او شجاع پرسونل مو حرکت مو وکړي او لاړو په هغه ساحه کې هغه دوه حلقې ماینونه مو راوکښله تر څو خلک د دې ماین څخه صدمه ونه ویني او زموږ دا سړک را خراب نه کړي چې د عامه شتمني ده. نو دغه مو وظیفه وه دغه مجرمان لله الحمد موږ ته کوم ساعت تلفات نه دي رسېدلي. یو وخت ته چې موږ لرو امنیتي عامه کنډک دی دا ضربتي کنډک دی ډېر یو پیاوړی کنډک دی ډېر مجهز دی. دا چې چیرې په کوم ولسوالۍ کې زموږ پر ملي پولیسو سختي راځي یا مشکل راځي زموږ سره په عملیات کې په وخت ضرورت کې کومک کوي دا خو نو ډېر یو خاص مجهز دی ډېر په هره معنا په وسایطو په سلاح مجهز دی او ډېره جنګي او پیاوړې کیسه ده. نو متصل فیصد زموږ لپاره په ګټه ده. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی نهادهای امنیتی در ولایت قندهار در یک سال پسین بیش از 1500 حلقه ماین در حدود 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری و 8 اراده موتورسایکل بم گذاری شده از سوی پلیس در این بخش کشور کشف، خنثی و انفجار داده شده است. د کورنیو چارو وزارت یو سل 19 اطلاعاتي مرکز د بیړنیو پیښو پر مهال مرسته کوونکې اداره دغه اداره 40 ساعته په 3 کاري شفتونو کې د خلکو ستونزې د پولیسو پر مټ تعقیبوي. ما موضوع تعقیب میکنیم. دا اړیکه د کونړ د نرنګ ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ده. یو سل 19 اطلاعاتي مرکز ته د مشکوکو وسلوالو کسانو په اړه معلومات ورکوي. د غرمې 1:14 یو سل 19 اطلاعاتي مرکز ترلاسه شوی راپور
د نارنګ ولسوالۍ له امنیې قمندانۍ سره شریکوي. سارمن حبیب الله زیرک د کونړ د نارنګ ولسوالۍ امنیه قمندان په 1484 لمریز کال د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 15 کاله کېږي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. نوموړي د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې دندې ترسره کړي چې په دنده کې د ښه فعالیت او لاسته راوړنو له کبله د کورنیو چارو وزارت لخوا د میړانې په افتخاري میډال او د ګڼ شمېر نورو ارګانونو لخوا په تقدیرنامو ستایل شوی دی. اطلاع په اساس باندې موږ او تاسو دغلته په شړو په ساحه کې د کونړ نارنګ ولسوالي 132 کلي لري او له مرکز اسداباد سره 19 کیلومتره فاصله لري. پولیس په شړلو سیمه کې د عملیاتو په پلان او لارو چارو خبرې کوي. همداسې موږ خپل پرسونل عمله کړی دی. نو وخت نه ضایع کوو، زه انشاءالله د پاتې ګرځو. عملیات د همدغه سرتیرو لخوا ترسره کیږي. دوی د دندې لپاره چمتو شوي او د خپل مشر لارښوونو ته غوږ دي. د عوامو سره چاته شاوخوا کورونه دي موږ ډېر خیال وساتو. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ پولیس د ترلاسه شوي اطلاع په اساس عملیات لري. دا چې د عملیات چیرته او د څه لپاره ترسره کیږي له نږدې ګورو. ګرد د وظیفې دپاره باشمار چوکۍ دپاره د ماسپښین 1:30 بجه ځواکونه په پوره پلان او چمتووالي سره د خپلې موخې په لور حرکت کوي. سرتیري د دې عملیاتو د ټولو احتمالي ګواښونو په وړاندې جدي تدابیر لري. دوی په دقت سره شاوخوا سیمه څاري او مخته ځي. بیدار اورې بیدار د امنیتي دغه د سره مناب کې عوامو خیر هم د سره ساتئ، متوجه اوسئ چې پرې ناسته کوم مشکل جوړ نه شي. دا اوس روانې وظیفې ته وختونه مې دا چې باید ولس موږ سره همکاري وکړي. موږ د ولس خدمتګاران یو، ولس سره موږ همیشه تړون کې وړی دی او ولس موږ سره همکاري وکړي. موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ 4 ساعته د هغوی په خدمت کې. پولیس د 14 کیلومتره مزل وروسته د نارنګ ولسوالۍ شړلو سیمې ته رسیږي. دوی سره له همدې ځایه د مشکوکو کسانو راپور شریک شوی دی. اگر حرکت وکړه ډېر زیات متوجه اوسئ، حرکت وکړه، حرکت عاجل. پولیسو ته له همدې سیمې د مشکوکو وسلوالو کسانو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو دا سیمه محاصره کړې ده او د خپل هدف د لاسته راوړلو هڅه کوي. 1:48 د هدف شاوخوا سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې او د خپل مشر لارښوونو ته په تمه دي. سخت او ګواښونکې دنده ځواکونه دغه سیمه تر خپلې ولکې راولي او موخې ته نږدې کیږي. د کشفي ارګانونو د راپور په اساس هدف په دغه کور کې موجود دی. پولیسو دغه کور په مکمل ډول محاصره کړی دی او د خپل هدف د لاسته راوړلو هڅه کوي. پولیسو د دغه کور د وتو ټولې لارې بندې کړې دي. موږ غواړو چې دا ستاسو کور تلاشي کړو، تاسو خو په دې باندې خفه کېږئ نه، څارنوالۍ امر مو سره شته دی. ځواکونه پرته له ځنډ او په پوره امنیتي تدابیرو سره دغه کور ته دننه کیږي. سرتیري په مهمو نقطو کې ځای پر ځای شوي او په دقت سره د شاوخوا سیمې څارنه کوي. د سرتیرو لخوا په چټکۍ سره د کور تلاشي پیلیږي. خلاص حوصله څه باسي راغلی ملګری همدا ولاړ دا کور یې کتل څه. ښه نوم دې چیرې؟ سلیم صاحب. څنګه راغلی؟ هسې رالم صاحب ته کار هم کولو یې ځان. تال تلاش هغلته ودرېږه، هغه ته ودرېږه. تا خوله تلاشي کوي؟ د دغه کور تلاشي په جدي توګه دوام لري. په دغه ځای کې پټه شوې وسله د پولیسو لاس ته ورځي. د وسلې د ځای له پیدا کېدو سره د دغه ځوان د تېښتې ناکامه هڅه. هم مهاله پولیس په دغه کور کې 2 کسان نیسي.
نور چی نشتل تخمه ناسم ناظم سلامه زیرک بیدار زیرکو سبتا چې من ته کوم ساحه ښودلې وه او کور مو تلاشي کو یو نفر مشکوک ونیو دستګیر هم کو دوه مې کلاشینکوف یو په یا مخابره لاسته راغله نور پرسونل ته خبر ورکړه صاحبه په دغه کسانو د وسلوالو فعالیتونو تور دی. دوی د نرنګ ولسوالۍ د پولیسو لخوا د 2 میله وسلې سره ونیول شول. د نرنګ ولسوالۍ او خلک چې دي موږ سره انشاءالله همکار دي، کوم داسې مشکل نشته دی. تاسو عملا نه چې دغه 2 نفر چې شک پرې راغلی او د داعش په تور باندې و دغه موږ د دې ولس په همکارۍ او په ډاډ باندې ونیول. موږ شپه ورځ په دې ساحه کې چې موږ راغلي موږ د شپې او د ورځې موږ چک پوینټونه کوو، ګزمې کوو او موږ خپل دغه ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله چې څو موږ او دلته به داسې پیښه نه رامنځته کېږي چې ولس ته چی وکړي، ولس ته تشویش شي یا ولس ته تکلیف ورسیږي. د خپل سر په بدله کې به انشاءالله خپله وظیفه د دو تر مخ اجرا کوو. 2 غنټې مخکې ولسوالۍ ته خبر ورکړل شوی وراله هغه مشکوک کسان یې ونیول. غوښتنه موږ د پولیسو نه همدا لرو لکه څنګه چې اوس دوی دغه فعال دي، کار کوي، په راتلونکي وخت کې موږ همداسې غواړو چې همداسې فعالیتونه وکړو. زموږ وظیفه ختمه شوه، اجل خپل موقعیت ته ځان ورسوئ چې حضور خپل موقعیت ته اجل مار شو. سلام د چا ده؟ نه خبره. موږ ته دقیق اطلاع راغلی، موږ د سره همکاري کوو. د سلا په اړه موږ ته پوره معلومات راکړه. ستاسو د کور راوتي سلا د چا ده؟ سلام مونږ ځان سره راوړی وو د پاس درې نه، همدلته مو دا بعضې کارونه ورته کول، همدغې دپاره م راوړی. د نیول شوو کسانو لومړني احضارات دوی وایي د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لري او په خپل جرم اعتراف کوي. پولیسو پر سره بد سلوک یا کوم غلط رویه سره وخونه کړی. د کونړ د نرنګ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د وروستي کال په اوږدو کې 9 جنایي، 10 تروریستي او 10 د نشه یي توکو قضیې د پولیسو لخوا څېړل شوي چې په تړاو یې 2 کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. پخوانی اوازې چې پخوا و کونړ د داعشو مرکز و، انشاءالله اوس هغه خبره د بین نه تللې ده او اکثریت داعشیان د منځه تللي دي. څو ورځې مخکې موږ نارنګ کې 2 نفره ونیوه، همدغه رقم د غازي آباد کې موږ ګرفتاریګانې کړې، د چپ ادارې د ماڼوګي ولسوالۍ کې وټاپور ساحه کې نور چیرته چې تحرک د دښمن پیدا کیږي موږ امنیتي ځواکونه ورته آماده یاستو چې هغه د بین نویسو. وروټه د قومندان صاحب ټولي ته د سره وي د لارې امنیتي تدابیر ټول سره سره والي. د جزا کوډ د 280 مادې د 2م بند د حکم له مخې هغه شخص چې د تروریستي سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړی وي د طویل حبس په مجازاتو محکومیږي. بیننده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی ما که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصرتان.